بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده د جنازې د لمانځه په باره کې. دی وایي داسې مې اورېدلی دي چې کله یو مؤمن مسلمان وفات سي د ده په جنازه کې 40 نفره شریکان سي او 40 نفره د ده د جنازې لمونځ وکړي، نو الله جل جلاله و دغه مړي ته بخښه کوي. دی وایي دغه خبره لږ راته واضح کړي. محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب دا دی چې د سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما مبارک سره روایت دی. د مبارک فرمایلی دی: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. و د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه مې اورېدلی دي چې ویلی نسته یو مسلمان چې کله دی وفات سي د ده پر جنازه باندې 40 نفره مسلمانان شریکان سي، داسې مسلمانان چې د الله سره یې څوک نه یې شریک کړي، یعنی د الله سره په ذات او په صفات کې څوک نه یې شریکان کړي. دغه مسلمانان چې د یو مسلمان پر جنازه باندې 40 نفره سره یو ځای سي، د د جنازې لمونځ وکړي، د ته بخښه وغواړي، نو الله جل جلاله به د دې شفاعت د دغه میت په باره کې قبول کړي. په بل حدیث شریف کې راځي، د هغه د مسلم شریف روایت دی، د سیدتنا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها سره روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله: ما من میت یصلی علیه امه من المسلمین. نسته یو مسلمان چې دی وفات سي او پر ده باندې د مسلمانانو یو جماعت یو امت د جنازې لمونځ وکړي، خو د دغو خلکو شمار 100 نفرو ته ورسیږي، مګر الله به د دغو خلکو شفاعت قبول کړي، د دوی د جنازې لمونځ به قبول کړي و دغه میت ته به مغفرت وکړي. الا شفعوا فيه. د حدیث شریف توري دی چې الله به د دغو خلکو شفاعت قبول کړي و دغه میت ته به مغفرت وکړي، بخښه به وکړي. او دغه رقم په صحابه کرامو کې به دغه عمل زیات و چې کله به په جنازه کې خلک کم و، نو دوی به هغه خلک صفونه صفونه کړل، 3 صفه به ځینې جوړ کړل. یو صحابي مبارک فرمایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: من صلى عليه 3 صفوف فقد اوجب. پر چا باندې چې 3 صفه د مؤمنانو د جنازې لمونځ وکړي، نو الله به و دغه میت ته جنت واجب کړي. نو محترم وروره، د مسلمانانو چې څونه زیات تعداد وي په جنازه کې، دغونه د هغه مړي دپاره د هغه میت دپاره هغه ښه. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې و ټولو قریبانو ته مغفرت وکړي، بالخصوص مور و پلار ته. او الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې دغه د جنازې لمنځونه چې پر خپلو ورونو باندې کوو، الله دې د دوی په باره کې زموږ خواص او شفاعت قبول کړي. نو کومه خبره چې تا اورېدلې ده دا صحیح ده چې د مؤمن په جنازه کې چې 40 نفره یې مؤمنان وي، الله د دوی شفاعت قبلوي، یعنی هغه میت ته مغفرت کوي. د هغه حدیث شریف روایت هم مسلم شریف کړی دی. او دغه چې اخري مې کوم حدیث درته وړاندې کړي دا به ابو داود او ترمذي راخستی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.